د الله سبحانه وتعالی سلامتی دې پر تاسو وي. ډېری نارینه له دې شکایت لري چې میرمن مې په میاشت کې حتما یو بېځایه جنګ را سره کوي او کله ماشومان وهي، کله خفه اوسي، کله بېځایه جاړي. په خواشینۍ سره په میرمنو کې موږ دوه حالات لرو کوم چې د دوی جنسیت پورې اړه لري. یو د هغو حالاتو نه کله چې دوی په لیوتل فیز کې مطلب 2 اونۍ مخکې د میاشتني عادت نه یا د میاشتني عادت په جریان کې دوی ته خفګان پیدا کیږي او په دې وخت کې چې کله دوی میاشتنی عادت لري کیدای شي بېځایه وژاړي، کیدای شي بېځایه د جنګ دپاره بهانې وغواړي، کیدای شي بېځایه ناهیلې اوسي، کیدای شي د دوی په خوب کې ستونزه اوسي. نو په داسې حالت کې د دوی نه ګیله مه کوئ، بلکې پوه شئ چې دوی یوه رواني ستونزه لري کوم چې پری منسټرل ډسفوریک ډسارډر دی او د دې د درملنې دپاره دا باید عقلي و عصبي ډاکټر ته لاړه شي تر څو مشخصا د میاشتني عادت پر وخت دوی ته هغه درمل چې پکار دي یا هغه کړنې چې ورته پکار دي ترسره کړي، نو بیا به تاسو بېغمه اوسئ. او ځینې نورې میندې شته دی چې هغوی د امیدوارۍ په حالت کې کیدای شي ژور خفګان پیدا کړي او د دوی ژور خفګان یوازې د امیدوارۍ له امله دی، ځکه په امیدوارۍ کې که چېرته دوی د سټرس یا د پریشانۍ سره مخامخ شي او یا کیدای شي د دوی په هورمونونو کې بدلون راشي، نو یوه امیدواره ښځه کیدای شي جنګیره شي، کیدای شي خفه اوسي، کیدای شي بې حوصلې شوي اوسي. نو تاسو به هغې ته نه وایئ چې څال دې شروع کړی دی، بې دلیله جنګ کوي، خبره دې معلومه نه ده، ژاړي، بلکې تاسو باید پوه شئ کیدای شي یا د میاشتني عادت له امله خفګان سره مخ یا د امیدوارۍ له امله خفګان سره مخامخ چې متاسفانه موږ ډیری هغه ښځې چې د میاشتني عادت له امله د ژور خفګان سره مخامخ کیږي، د دې په ځای چې هغوی درک کړو، د هغوی درملنه وکړو، د هغوی نه منطق او دلیل غواړو چې ولې بېځایه جنګ کوي، ولې بېځایه خفه یې، ولې ژاړي، ولې بېځایه بانې لټوي. په اصل کې هغوی خپله هم کیدای شي پوه شي چې دا بېځایه بهانې دي یا بېځایه جنګونه دي، اما چون یو رواني اختلال سره مخامخ دي نو دوی بیا مرستې ته ضرورت لري، د کورنۍ حمایت ته ضرورت لري، په داسې شرایطو کې د ډاکټر سره مشورې ته ضرورت لري او درملو ته ضرورت لري. اکثره زموږ نجونې چې میاشتنی عادت لري، خونریزي لري، دوی نشي کولی بیرته هغه خونریزي جبران کړي، نو حداقل دوی ته پکار ده چې غوښه وخوري، ځیګر وخوري، توری وخوري، ځکه هره میاشت دوی وینه ضایع کوي او دا وینه باید بیرته پوره کړي. خو په عین حالت کې کیدای شي ځینې میرمنې داسې وي چې په میاشتني عادت کې بدخویه شي یا جنګ وکړي یا په امیدوارۍ کې بدخویه شي یا جنګ وکړي. نو تاسو باید پوه شئ چې دا کیدای شي یو رواني اختلال واوسي، نو د هغې د خاطره بهتره خبره دا ده چې ډاکټر سره مشوره وشي او دا ستونزه حل شي، نه دا چې په میرمنې فشار راوړل شي چې ته بېځایه جګړې کوي یا بېځایه بانې لټوي.